د امام ابو حنیفه رحمه الله ژوند ته لنډه کتنه. د افغان دعوت د شخصیت پیژندنې لړۍ په دې خپرونه کې امام ابو حنیفه رحمه الله در پیژنو. افغان دعوت چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره په شریکولو یې زموږ ملاتړ وکړئ. الله جل جلاله په خپل مبارک کلام کې فرمایي د مؤمنانو له ډلې داسې کسان دي چې د الله جل جلاله سره یې خپله وعده رښتینې کړې، له هغوی ځینې موخې ته رسېدلي او ځینې لا انتظار کوي او هیڅ بدلون نه دی پکې راغلی. د بحث موضوع د اسلام د سترو شخصیتونو ده او دا وړه خبره نه ده، ځکه چې که تاسو هر څومره هڅه وکړئ ورځې او میاشتې زیار وباسئ نشئ کولی د یوه شخصیت د ژوندانه ټول اړخونه راغونډ کړئ. ستاسو قلم به عاجزه شي او ذهن به مو خالي سي، خو ډېر زیات مهم ټکي به لا هم درڅخه پاتې وي. د اسلامي امت د سترو شخصیتونو ژوند زموږ او د راتلونکو نسلونو لپاره یو روڼ مشال دی. نن د یوه ستر او قدرمن عالم او فقیه شخصیت په هکله خبره کوو چې د پوهې او علم په مینه کې لوی شوی او د علم په ډګر کې ستلې لاسته راوړنې لرلې دي او د تابعینو له ډلې شمیرل کیږي. د علم اثار یې د زرګونو کلونو وروسته اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ورایه ښکارېږي او میلیونونه انسانان یې په خپل ورځني ژوندانه کې پلي کوي. هغه د حنفي مذهب بنسټ ایښودونکی فقیه امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت دی. په کوفي کې د هجرت په 8م کال کې د صالح تاجر او ایمانداره مسلمان شخصیت ثابت په دینداره کورنۍ کې زیږېدلی. پلار یې د ټوکرانو په سوداګرۍ بوخت و. هغه خپل زوی ته لومړی د ژوندانه آداب ورزده کړل او بیا یې د هغه د پوهنې او روزنې لپاره د وخت د سترو علماو مجلس کې کېناوه. ثابت یو ځل د اسلام د 4م خلیفه حضرت سیدنا علی ابن ابي طالب کرم الله وجهه کره ولاړ او هغه د ده په مال او اولاد کې د برکت دعاګانې ورته وکړي. امام صاحب په خپل ژوندانه کې د حضرت صلی الله علیه وسلم له 6 کسانو اصحابو سره ولیدل او د تابعیت ستر ویاړ یې ترلاسه کړ او همدارنګه د هغې زمانې د ډېرو زیاتو علماو او تابعینو درسونو ته زنګون کت کړ او بیا ستر علما له علمي پلوه سمبال او فارغ کړل چې مشهوره یې د لاندې ستر شخصیتونه دي. لومړی ظفور ابن زحیل چې په 115 هجري قمري کال کې وفات شوی. دویم ابو یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم الانصاري چې په 102 هجري قمري کال کې وفات شوی. دریم محمد ابن الحسن الشیبانی چې په 109 هجري قمري کال وفات شوی. څلورم داود الطایی. پنځم اسد بن عامر. شپږم حسن ابن زیاد الالوآ. امام شافعي رحمه الله د ده په هکله داسې وایي خلک په فقه کې د امام صاحب له دسترخوانه خوراک کوي. یزید ابن هارون فرمایي ما تر امام ابو حنیفه پرهیزګاره او هوښیار نه دی لیدلی. هغه د معتزلیانو او د احریانو سره سخته دښمني لرله او ډېرې مناظرې ورسره کړي دي او د هغوی د شر نه یې په وخت خلک خبر کړي دي او هغوی یې په ډېرو میدانونو کې داسې مات کړي چې د هغه وخت ټولو خلکو به هغه د اهل سنتو ستر عالم او متکلم شخصیت پیژنده. امام صاحب د عقیدې د سوچه کولو په موخه ډېر زیات اثار چاپ کړي چې له هغې جملې نه یې د لاندې ارزښتناک اثار په ګوته کولی شو: الفقه الاکبر، الفقه الابسط، العالم والمتعلم، الرساله او الوصیه. هغه په خپل کتاب فقه الاکبر کې لیکلي الله یو دی نه د شمیر له مخې بلکې له دې پلوه چې شریک او سیال نه لري، له چا څخه نه دی پیدا شوی او څوک ترې نه دی پیدا شوي او هیڅوک سیال نه لري، د مخلوقاتو سره هیڅ مشابهت نه لري. هغه د هغو رباني او رښتونو علماو له ډلې دی چې نړۍ یې له علم او عمله ډکه کړه او خیر یې د دې دنیا هر ګوټ ته ورسید. کله چې د سترو شخصیتونو لکه امام ابو حنیفه،
امام شافعي، امام مالک او امام احمد ابن حنبل رحمه الله یادونه کیږي نو موږ ته ښایي ستاینه او درناوی وکړو، ځکه هغوی د علم د پوځ سرلاري و، د تقوا د لارې مخکښان و، د ادب د ډګر برلاسي جنګیالي او د عبادت د باب ستر زاهدان و. او د هغه د تقوا په باب کې دا کافي ده چې د هغه او جعفر المنصور کیسه ولولئ. کله چې ابو جعفر منصور هغه بغداد ته ور وغوښت ترڅو د قضا ستر منصب ور وسپاري او امام صاحب ترې انکار وکړ. بیا ابو جعفر لوړه وکړه چې حتما به قضاوت کوي او امام صاحب لوړه وکړه چې زه به یې نه کوم. امام صاحب یې زندان ته واچوي او په زندان کې کس ورته راواستوي ترڅو خبر ورکړي چې که زما غوښتنې ته مثبت ځواب ووایې نو له زندانه به خوشي شي او ډیر زیات قدر او عزت به دې وشي. خو امام صاحب ونه منله او پاچا امر وکړ چې د ورځې د لسو درو وهلو لپاره بهر راباسي. نو هر ورځ یې لس دورې وهلو تر هغې چې په کال 150 هجري قمري کې د زندان د شکنجو او ربړونو لاندې ساه ورکړه او د حق تعالی خواته وکوچید. انا لله و انا الیه راجعون. چې کله د امام صاحب جنازه له زندانه راووته د ولسونو ژړاګانې پورته شوې او په هغه زمانه کې 50,000 خلکو د جنازې لمونځ پرې وکړ او د بغداد په مشهوره هدیره الخضروان کې خاورو ته وسپارل شو. دا ټول د ستر امام ابو حنیفه د ژوندانۍ و وړه زاویه او یادونه وه چې خپل مبارک ژوند او مال یې د علم او پوهې د خپرېدا لپاره وقف کړی و. الله جل جلاله دې زموږ هڅه د پوهې د غوړېدا په لاره کې وګرځوي او داسې تقوا او صبر دې راکړي لکه زموږ خوږ امام ابو حنیفه رحمه الله ته یې چې ورکړی و.